اماراتي حکامو د کرونا قوانین خلاف ورزي کولو والا اشخاصو باندې 50,000 درهمو څخه زیاته جرمانه اعلان کړې. د تفصیلاتو مطابق په اماراتو کې د کرونا قوانین خلاف ورزي کولو والا اشخاصو باندې د سزا او جرمانې نوی فهرست جاری شوی. د نوي لیست مطابق د قرنطین د هدایاتو خلاف ورزي، احتیاطي تدابیر نه نیول، ماکس او د فاصلې نه مراعات کول، غلط خبرونه نشرول، د کورونا غلط افواه خپرول او په ګاډي کې د ګنجایش څخه زیات کسان کېنول 1000 درهمو څخه واخله تر 50,000 درهمو پورې جرمانه لګولی شوې ده. د یادونې وړ ده چې مسافر چینل به تل هڅه کوي چې ستاسو لپاره دقیق پر وخت مهم موضوعات په خپله ژبه تاسو ته وړاندې کړي. نو هیله ده زموږ یوټیوب چینل سره یو ځای شئ.